السلام علیکم ګرانو ملګرو په خیر راغلی امید لرم چې روغ جوړ او صحتمند به وئ انګلیسي ژبې د زده کړې په دې مهمه او ضروري ویډیو کې مې ستاسو د محاورې د قوي کولو لپاره او همدا ډول د ورځني ژوند د استعمال لپاره یو څه مهمې او ضروري جملې راوړي دي نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ ملتیا مې وکړئ تر څو هغه جملې چې ستاسو لپاره مې راوړي دي هغه واورئ او یو څه ورڅخه زده کړئ او بیا هم ډیره مننه له هغو دوستانو څخه چې زموږ ویډیوګانې لایک او شیر کوي نو په درس او په جملو باندې به شروع وکړو لومړی مهمه جمله ورځ دې څنګه وه ورځ دې څنګه وه انګلیسي کې به څنګه وایې How was your day How was your day ورځ دې څنګه وه How was your day How was مانا څنګه وه your مانا ستا day مانا ورځ دې څنګه وه بله جمله له راتلو څخه دې مننه یعنې مننه کوم چې ته دلته راغلی یا له راتلو څخه دې مننه انګلیسي ژبه کې به څنګه وایې Thank you for your coming Thank you for your coming Thank you ستا څخه مننه کوم for your coming چې ته دلته راغلی یا ستا له راتلو څخه دوستانو دا خبره سره یاد کړئ چې کوم وخت کې د ورب سره انجي اضافه کیږي نو بیا د هغې ورب څخه اسم جوړیږي خو د پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانې څخه مسیوا یعنې له هغې څخه غیر لکه دغه ځای کې تاسو ګورئ چې پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه نه ده او د کم سره انجي اضافه شوي ده نو دلته له فعل څخه بیا اسم جوړ شوی دی یعنې ستا له راتلنې څخه مننه ستا له راتلو څخه مننه بله ضروري او مهمه جمله مونږ باید څه وکړو What we have to do What we have to do مونږ باید څه وکړو What we have to do بله جمله زر راشه یعنی زر ته زره راشه Come soon Come soon زر راشه کم منا راشه سون منا زر Come soon بله جمله په انګلیسي خبرې کولی شې Can you speak English آیا په انګلیسي خبرې کولی شې Can you speak English Can you speak English آیا په انګلیسي خبرې کولی شې بله جمله هغه ډیره اوږده لار وه It was so long way It was so long way هغه ډیره اوږده لار وه It was so long way لکه مخکې مې چې هم دا یادونه درته کړې وه چې کوم وخت کې له صفت څخه مخکې سو راشي بیا هلته سو د ډیر معنی لري نو دلته هماغه د ډیر معنی ورکوي ځکه چې لانګ چې صفت دی له هغې څخه مخکې سو راغلی دی It was so long way هغه ډیره اوږده لار وه مونږ څنګه کومک در سره کولی شو څه ډول مونږ کومک در سره وکړو یا څنګه کومک در سره کولی شو How can we help you How can we help you مونږ څنګه کومک در سره کولی شو How can مونږ څنګه کولی شو help you چې کومک در سره وکړو بله جمله ته ډیر لوړ یې You are so high You are so high ته ډیر لوړ یې یا لوړ قد لرې You are so high بله جمله هغې ته ووایه چې ودرېږي Tell him to stop Tell him to stop هغې ته ووایه چې ودرېږي Tell him هغې ته ووایه to چې stop ودرېږي Tell him to stop مونږ دې ورونه یو یا مونږ ستا ورونه یو We are your brothers We are your brothers دغه جمله زیاتو ځایونو کې استعمالیږي هم نو تاسو یې هم زده کړئ لکه یو چا سره تاسو مخامخ کیږئ نو بیا هغه ته وایئ چې مونږ ستا ورونه یو یعنې د ملګرتیا په خاطر نو څه به ورته وایئ We are your brothers مونږ ستا ورونه یو
زه ستا په څیر نه یم یا زه ستا په ډول نه یم. I'm not like you. I'm not like you. زه ستا په څیر یا ستا په ډول نه یم. I'm not like you. ملګرو دغه جملې معنا داسې ونه کړئ چې زه تا نه خوښوم. نه، دغه ځای کې not چې دی هغه د سټیټ لپاره راغلی دی او د ورب لپاره بیا دلته do not باید راغلی وای چې I do not like you بیا داسې راته. خو دلته دغه د سټیټ معنا ورکوي چې زه ستا په څیر نه یم. I'm not like you. زه ستا په ډول یا ستا په څیر نه یم. دوستانو دغه یو څو مهمې او ضروري جملې چې درته راټولې کړې مې او په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. خدای دې وکړي چې تاسو ډېر څه ورڅخه زده کړي وي او مفید درته تمامه شي. او بیا هم دا خبره درته تکراروم چې تاسو کوشش کوئ دغه جملې د یو سټرکچر په شکل استعمال کړئ او په دې باندې نوره مهمې او ضروري جملې جوړې کړئ. دا خبره زه هر وخت درته تکراروم او په همدې خاطر جملې هم کمې راوړم تر څو تاسو نوره مهمې جملې له دغه جملو څخه او یا دغه جملو په مرسته جوړې کړئ شئ. نو ان شاء الله په راتلونکي کې به نوره مهمې او ضروري ویډیوګانې در وړاندې کوم. تاسو زموږ سره پاتې شئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس ماته اجازه راکړئ او د الله په امان.